که چیرې تاسو تر اوسه کوم سکیل نه وي زده کړی یا کوم سکیل نه لرئ نو په نن ویډیو کې به یو داسې سکیل درته وښیم چې تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یې زده کړئ او پیسې ورڅخه وګټئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک او زموږ تشویق لپاره موږ ته یو کمنټ پرېږدئ. ویډیو ایډیټینګ یو داسې سکیل دی که چیرې تاسو وخت نه لرئ یا هم تاسو که چیرې لیپټاپ نه لرئ یا پیسې نه لرئ تاسو بیا هم کولی شئ چې دغه زده کړئ او له دغه څخه پیسې وګټئ. هغه 15 آسان په 2025 کال کې سکیلونه چې موږ کولی شو په انلاین ډول پیسې ورڅخه وګټو. دغه 15 سکیلونو څخه یو هم ویډیو ایډیټینګ دی. لومړی ټاپ چې کوم دی هغه پروګرامینګ دی چې موږ کولی شو له دې څخه هم پیسې وګټو. بل دوهم چې دی ګرافیک ډیزاینینګ دی. دریم کانټینټ رایټینګ دی. څلورم ډیجیټل مارکیټینګ دی. پنځم ویډیو ایډیټینګ دی. نو موږ هم وغوښتل چې د ویډیو ایډیټینګ کورس تاسو ته په وړیا ډول شروع کړو. نو ولې باید موږ ویډیو ایډیټینګ شروع کړو؟ ځکه ویډیو ایډیټینګ نړۍ په سطحه دومره زیاتې دندې هر کال اعلانېږي د ویډیو ایډیټینګ لپاره. په یوې برخه کې هم په نړۍ په سطحه دومره ډېرې دندې هر کال نه اعلانېږي. هر کال د ویډیو ایډیټینګ بخش کې د 1 لک څخه تر 1.5 لکو پورې دندې یوازې په هغه پلیټفارمونو کې اعلانېږي کوم چې د فریلانسینګ لپاره دي. په دې کې او نور هغه کومې دندې چې اعلانېږي بغیر له دې پلیټفارمونو څخه هغه په زراعو او په لکو دندې دي. یوازې په دې پلیټفارمونو کې تر 2 لکو 1 لک 1.5 لک دومره دندې اعلانېږي. که چیرې موږ په پروفیشنل طریقې سره ویډیو ایډیټینګ زده کړو نو موږ کولی شو په اسانۍ سره پیسې ورڅخه وګټو. زیاتره کسان دوی فکر کوي چې دغه ویډیو ایډیټینګ چې دی یوازې ټي وي او فلمونو پورې محدود دی. خو اوس 2025 کال کې دغه یوازې ټي وي پورې محدود نه دی. ویډیو ایډیټینګ زیاتره بخشونو کې ورڅخه استفاده کېږي. مثال په توګه یوټیوب چینل لپاره هغه یوټیوب چینل چې زیاتې مشهورې دي دوی هم حتما هر یو چینل چې 1 میلیون سبسکرایبر ولري دوی 1، 2 او 3 ویډیو ایډیټران لري چې تاسو کولی شئ که چیرې تاسو په پروفیشنل طریقې سره ویډیو ایډیټینګ زده کړئ تاسو هم له یو یوټیوبر سره هم ورسره کېدلی شئ چې تاسو د یو یوټیوبر سره د ویډیو ایډیټر په حیث کار وکړئ. نه یوازې یوټیوب، په ټیک ټاک، انسټاګرام، همدارنګه انلاین کورسونه، هغه کورسونه چې په انلاین بڼه یې تاسو ته ښایي او تاسو څخه پیسې اخلي هغوی هم خپل ویډیوګانې په ډېرې پروفیشنل طریقې سره ایډیټ کوي. ځکه دوی دغه پروفیشنل طریقې سره ایډیټ کوي دوی په دغه کورسونو باندې پیسې اخلي. نو د همدې لپاره ویډیو ایډیټر ته ضرورت لري. همدارنګه ډیجیټل مارکیټینګ، که چیرې موږ ډیجیټل مارکیټینګ کوو موږ بیا هم ویډیو ایډیټر ته ضرورت لرو. اوس پلیټفارمونه ډېر شوي دي، نوي پلیټفارمونه راغلي، هر یو ته د ویډیو ایډیټر لپاره ضرورت دی. نو ځکه د دې دندې لپاره هر کال ډیمانډ زیاتېږي. یعنې که چیرې تېر کال به 1 لک ویډیو ایډیټرانو ته ضرورت و، راتلونکي کال ته 2 لکه 1.5 لک دومره ویډیو ایډیټرانو ته ضرورت کېږي. ځکه هر یو کس اوس غواړي چې په ډیجیټل دنیا کې یعنې مثال په توګه په سوشل میډیا کې دوی خپل چینل یا هم خپل پیج ولري تر څو دوی له دوی څخه پیسې وګټي. کله چې دغه د دوی پیجونه او چینلې مشهورې شي دوی حتما یو ویډیو ایډیټر ته ضرورت پیدا کوي. نو ځکه هر کال په ویډیو ایډیټینګ کې دغه دندې تر یو تېر کال څخه راتلونکي کال ته اضافي کېږي. که چیرې موږ په نورو هیوادونو کې مثال په توګه د خپل هیواد څخه د افغانستان یا پاکستان څخه په نورو هیوادونو کې مثال په توګه په ایروپ کې یا هم په امریکا کې یا په استرالیا کې موږ کار کوو نو موږ کولی شو ښې پیسې له ویډیو ایډیټینګ څخه وګټو. مثال په توګه که چیرې تاسو په ایروپ کې کار کوئ د یو چا لپاره ویډیو ایډیټینګ په ایډیټر په حیث نو تاسو که چیرې اسانه پروژه وي یعنې ډېره بیسیک لیول پروژه وي نو تاسې یعنې په یوې ګنټې ورڅخه 10 څخه تر 10 ډالرو پورې یا پونډو پورې تاسو اخیستلی شئ. که چیرې بیا سخته یعنې کمپلیکس پروژه وي نو تاسو ته له 300 ډالرو هم یا 300 یورو هم زیاتې په یو ساعت. که چیرې دغه ویډیو سایز زیات وي یعنې ډېره اوږده وي یا هم دغه ویډیو ډېره سخته وي او ډېر مهارت ته ضرورت لري یعنې ډېر کار ته ضرورت لري نو دغه بیا زیات مصرف پرې راځي. مثال په توګه که چیرې تاسو بیسیک لیول ویډیو ایډیټ کوئ نو 10 څخه به تر 10 یورو یا ډالرو پورې ورکوئ په ساعت باندې. که چیرې تاسو بیا های لیول یعنې پروفیشنل ویډیو ایډیټ کوئ د یو چا لپاره نو تاسې به ورڅخه 300 ډالر یا هم 300 یورو اخلئ. نو اوس موږ څنګه خپل دغه سکیل یعنې مثال په توګه یو کس د ویډیو ایډیټر دی، بل یو کس د ډیجیټل مارکیټینګ سرویس وړاندې کوي، دغه خپل سکیل یعنې هنر څنګه خرڅ کړو. یعنې مثال په توګه که چیرې موږ یو مهارت لرو، زه مثال په توګه یو ښه رایټر یم یعنې ښه لیکل کولی شم یا هم زما اواز ښه دی، مثال په توګه زه اعلانات خلکو ته کولی شم یا ویډیو ایډیټر یم، زه ښې ویډیوګانې ایډیټ کولی شم. زه کولی شم خپل دغه هنر
په دغه پلیټفارمونو باندې خرڅ کړم. نو هغه پلیټفارمونه چې ډېر مشهور دي، پلیټفارمونه ډېر زیات دي، خو ما یې 3 مشهور پلیټفارمونه دلته لیکلي چې یو د اپورک چې دغه یو ډېر مشهور پلیټفارم دی. تاسو کولی شئ خپل دغه هنر یا دغه کوم سکیل چې دی دغه په دې باندې خرڅ کړئ. مثال په توګه تاسو دلته یو اکاونټ جوړ کړئ، تاسو ته به خلک پروژې درکوي. تاسو خپل نرخ مطابق، یعنې مثال په توګه تاسو $30 په دې ویډیو باندې ورڅخه اخلی، تاسو ته به $30 درکوي. تاسو به ویډیو ورته ایډیټ کوئ. همدارنګه پایور دی، پایور کې به تاسو ګیګ جوړوئ او تاسو به ورته خپل سرویس وړاندې کوئ، دوی به تاسو ته پیسې درکوي. بل دریم چې دی هغه freelancer.com دی چې تاسو کولی شئ په دې باندې هم خپل اکاونټ جوړ کړئ او خلکو ته خپل سرویس، یعنې که هر مهارت تاسو ولرئ، نه یوازې ویډیو ایډیټینګ، هر مهارت چې ولرئ تاسو په دې 3 ویب سایټونو باندې خلکو ته خپل سرویس وړاندې کولی شئ. یعنې هره میاشت که چیرې موږ په فریلانسر یا اپورک یا هم پایور باندې خپل اکاونټ جوړ کړو، نو څومره ویډیوګانې خلک دغو اکاونټونو کې خلکو ته ورکوي تر څو دوی ایډیټ کړي یا ډیزاین یې کړي. که چیرې تاسو په دغو 3 پلیټفارمونو کې خپل اکاونټونه جوړ کړئ، نو تاسو ته مشتریان ډېر زیات راځي، یعنې ډېر زیات کسان راځي غواړي تاسو باندې ویډیو ایډیټ کړي. که چیرې تاسو یو پروفیشنل ویډیو ایډیټر وای، په اپورک باندې هره میاشت له 50,000 زیات کسان راځي تر څو هغه پروفیشنل کسانو ته ویډیو وسپاري چې دوی په اسانۍ سره په کم قیمت باندې ښه ویډیو ورته ایډیټ کولی شي. او په پایور باندې تر 100,000 زیات کسان راځي، په freelancer.com باندې تر 50,000 زیات کسان راځي تر څو دوی هغو کسانو ته هغه ایډیټرانو ته ویډیوګانې وسپاري کوم چې ډېر ښه ایډیټ کولی شي. که چیرې تاسو دوی ته ښه ایډیټ وکړئ، دوی بیا هم تاسو ته راځي، تاسو باندې ویډیو ایډیټ کوي، نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره له دغه یو سکیل څخه پیسې وګټئ. نه یوازې دغه سکیل، تاسو کولی شئ چې په فریلانسر یا اپورک یا پایور باندې تاسو خپل نور زیات مهارتونه، هغه مهارتونه چې تاسو لرئ، یعنې تاسو ډېر پکې ایکسپرټ یئ، تاسو کولی شئ دغه مهارتونه په خلکو باندې خرڅ کړئ او پیسې ورڅخه وګټئ.